نظم میینه د کفیل اظهر د اردو نظم ژباړه. خلق به خبر شي په دنیا به ډنډوره خوره شي. خلق به خبر شي په دنیا به ډنډوره خوره شي او یو بل ته به د سترګو اشارو کې وایي چې په دې څه شوي دي دومره رنجیده ولې ده ځان له یوازې ګوښې ناسته ده خفه ولې ده. ستانه به هم پوښتنې کېږي چې پریشانه یې ته څه داسې شوي دي په کړو یې چې ستومانه یې ته. مړاوې څېره سترګې دې سرې سپور دې ویښتان چې ویني او د تیر وخت د ګل په شان وجود چې ستا را یاد کړي نو خامخا به ستا په دې حالت شکمن شي خلک ډېر به خوشحال شي په تا لږ و غمجن شي خلک. نو خامخا به ستا په دې حالت شکمن شي خلک ډېر به خوشحاله شي په تا لږ به غمجن شي خلک. ډېر ظالمان دي خامخا به بیا پیغور درکوي په سپورو ستغو به چټي په چټي زور درکوي. زما به هم در سره نوم اخلي خفه به دې کړي ستا په لمنه به دا خپورې کړي رسوا به دې کړي. ځان نه غرضه کړه د خلکو په خبرو مزه زما به هم در سره نوم اخلي خفه به دې کړي ستا په لمنه به دا خپورې کړي رسوا به دې کړي. ځان نه غرضه کړه د خلکو په خبرو مزه کنه دا ټول خلک به ستا د عشق په راز خبر شي. ژوند به دې اور واخلي وجود به دې ایره ایره شي. خلق به خبر شي په دنیا به ډنډوره خوره شي. ژوند به دې اور واخلي وجود به دې ایره ایره شي. خلق به خبر شي په دنیا به ډنډوره خوره شي. که هر څه کېږي خو ته چاته د زړه حال مه وایه ما نه منکره شه چې دا سړی زه نه پیژنم د بل وطن پردي راغلي خلک څه پیژنم. خلک به خبر شي په دنیا به ډنډوره خوره شي او یو بل ته به د سترګو اشارو کې وایي.